رب لا یزال دې پر موږ باندې په خیر راولي. الله جل جلاله دې د نیکو توفیق راکړي. پکې روژې مبارکه میاشت روانه ده، وخت ناوخته سو مختصره خبر به وکم پر دې روژې باندې لنډه یوه خبر لا درته کوم. دلته په دې ملک کې چې موږ تاسو اوسېږو د پاکستان په ملک کې دربدري ډېره ده، دیني دربدري ډېره، دنیوي هم ډېره ده. ملک مو د هغه هم سره دربدره دي، د دین په لحاظ هم دربدره دي. شل دینه پکې چلیږي، هر سړی خپل دین لري، خپل مذهب لري، هر سړی خود مختاره دی چې څه دین یې کوي هغه دې کوي. که چا د خدایي دعوه کوله خدایي دې کوي، که چا د نبوت دعوه کول نبوت دې کوي، که چا کفر کوي کفر دې کوي، که چا اسلام کوي اسلام دې کوي. ازادي پکې ډېره ده، دا بدي ده، دا د مسلمانانو بدبختي ده، د دې ملک عظیمه بدبختي ده. خلاصې د خبرې ته راځم، ځکه اختلاف دلته په دې ملک کې د روژې اختلاف هم دی. یوه سړي روژه یې د بل نه وباسي، یوه ورځ اختر یې د بل نه. فروش کار مو یاد دي دلته 3 اختران وسو په دې پاکستان کې. یو ورځ مې عیدګاهي وسولې، بله ورځ مې عیدګاهي وسولې، بله ورځ مې عیدګاهي وسولې. یو اختر دی، یو مسلمانان، یو د امام صاحب مذهب پر درو طریقو ځغلي. زه خپلې غاړې درته خلاصوم، خبره ناوخته دی. کریمه د کتاب تفصیلي بیان درته کوي، بیا بل جمعه درته وکم، مختصره خبر درته کوم. دلته یو بل عذاب بیدار زموږ په وطن کې، دا خبر لا مختصره که دې هر څومره قدر د کتاب خبرې وکړلې، دلایل دې چاته وویله و یا د دیوبند علماو نه دي ویلي، بس موږ د دیوبند علماو خبره وکړه. که د دیوبند عالم د ده د طبیعت جوړه خبره وکړل بیا د ده خوښه ده، که یې نه وکړله بیا دی نه مني. دا د دیوبند عالم دی مولانا محمد یوسف بنوري رحمه الله، د ده مختصره خبر دی کتاب درته کوم. پر دې باندې زموږ د مذهب په 98% علما پر دا خبر تللي دي. خالي د مذهب مختصره خبر ته کوم چې که په مشرق کې ناست ولیدل سول، تا ته خبر راورسېدی، ته په مغرب کې ناست وې، دنیا په یوه کونج کې میاشت ولیدل سول، تا ته خبر راورسېدی، ته په اول کونج کې وې. که د روژې میاشت وه، که د اختر میاشت وه، ته به روژه او اختر ورسره جوړوې چې نو چرا به نه کوې. خبره خلاصه. دا نه ضروري چې هر ملک به خپله میاشت ویني. زموږ د مذهب په 98% علما پر دا خوښ چې لا عبرة لاختلاف المطالب وهو قول الأكثر وهو المفتى به وعليه الفتوى وهو الأصح. مختلف الفاظ د فتوا باندې 2% ملایان به دا ویلي چې یا داسې دې نه کوي چې د هر دنیا د مشرق او د مغرب هغه یو لیدل معتبر دي. که چیرې نږدې ملکونه و په هغه نږدې ملکو کې میاشت ولیدل سول، دا نور ملکونه دې هم دا میاشت ورسره تایید کړي، روژه دې ورسره ونیسي. او که لرې ملکونه ورسره ډېر لرې ونه، بیا دې هغو ته اعتبار نه ورکړي، هر ملک خپلې میاشت ته ووایي. سر په خلاص. اوس ګوري اختلاف پر دا دوه ځایو چې در مشرق او در مغرب یو لیدل معتبر دي، او که یا نږدې ملکو کې یو لیدل دي، په لرو ملکو کې 2 دي. خلکو خبره راواړول و دې بلې خوا ته یې راوړله. اوس خلکو دا مسله داسې جوړه کړې ده چې لرې و نږدې ملک هم اعتبار نه ورکوي. په هر ملک کې به دننه د هغه ملک خبره معتبر وي. که په افغانستان کې میاشت ولیدل سوله، د پاکستان خلک به روژه نه نیسي. که د پاکستان کې میاشت ولیدل سوله، د افغانستان خلک به روژه نه نیسي. دا یوه کتاب نه دي ویلي په پخواني کتابو کې. د نن زمانې بعضې اردوخیلو دا خبرې ته وسعت ورکړي، خبره یې وجې ته راواړوله چې د هر ملک د خپل لیدل معتبر چې په پخوانیو علماو کې یوه کتاب هم نه دي ویلي. 2% ملایان دا وایي وای که ملکونه داسې وه چې د یوه ملک او د بل ملک ورځ و شپه سره یوه وه. ګورئ دلته ورځ د اوس په پاکستان کې په کومه دنیا کې چې ورځ د زموږ سره یو ځای دي، په ورځ کې زموږ د هغو یو حکم دی. که روژه دلته جوړه سوله، هلته به هم روژه یي، که هلته روژه جوړه سوله، دلته به هم روژه یي. او د کومو ملکو چې ورځ شپه نه ده برابره، دلته ورځ ده په یو ملک کې شپه ده. اوس فی الحاله چې د کومو ملکو زموږ د هغو په ورځو په شپه کې به ستا شوا روز فرق راځي، زموږ ورځ وي د دوی شپه یي. په دغه ملکو کې به اختلاف د مطالعو معتبر دی. بیا چې نو دوی خپله میاشت ته ګوري، موږ به خپلې میاشت ته ګورو. کوم ملکونه چې سره نږدې په دې کې د هېچا اختلاف نشته، په فقهاو کې ټول پر دې اتفاق لري چې نږدې ممالک چې دي، دا چې یو ملک یې ولیدل سول، بل ملک کې د مطلع معتبر دی، هغه به روژه ورسره. دا چې زموږ د مذهب څه فقها دي دا خبره کوي. بنوري صاحب مبارک کتاب زمالات کې دی، پر دې ښه تفصیلي بیان کوي دیوبند په علماو کې. نو اوس موږ د افغانستان ورځ و شپه څه کوي، ګانټه مو سره شریکه ده چې په کومه ګانټه کې دلته لمر لوېږي، دلته هم لوېږي. زموږ د سعودي ورځ و شپه څه کوي، په ګانټه نه، په 2 ګانټې کې دننه سره شریکان یو چې په کومو 2 ګانټو کې دلته لمر لوېږي، هلته هم لوېږي.
د دا ممالکو په مابین کې یو معتبر کتاب دا نه وایي چې دلته اختلاف د مطالعه معتبر دي، ټول نه دي معتبر دي، ټول دا وایي چې دلته چې په دغه وخت کې نه دي معتبر، بلکې که هلته په سعودي کې میاشت ولیدل سول پاکستان ته خبر راورسېدي دلته به روژه نیول کېږي، که په افغانستان کې میاشت ولیدل سول پاکستان ته خبر راورسېدي دلته به روژه نیول کېږي. دلته بیا هېڅوک د اختلاف د مطالعو په اعتبار خبره نه کوي. ستاسو په خلاص دا زموږ د مذهب مسله مې درته بیان کړه. اوس خو دلته بدي دا جوړه ده په پاکستان کې چې خاص به کمیټۍ ماته اعلان کړي. ملایان هم د امیانو ذهن ته دا خبره ورغورځولې ده، وایي چې قاضي او کمیټۍ اعلان نه وکړي که میاشت ولیدل سول هم ته روژه نسي نیولی. دا د ملایانو د ځان خبره ده، د کتاب خبره نه ده. یو کتاب دا نه وایي، دا د ځانه څه چې ملا درته وایي د ځانه درته ګاډي هر ملا چې درته وایي. وروره دلته په پاکستان کې په دغه بلوچستان کې میاشت ولیدل سي زموږ کمیټۍ اعلان نه کوي، موږ مقرر وارونه دلته شاهدان یو. په پېښور کې میاشت ولیدل سي کمیټۍ اعلان نه کوي. کمیټۍ خلک څوک دي چې په کمیټۍ کې ناست دي، نو خو د هغو څه تاوان جوړ په کار نه دي چې پر ممبر باندې یاد کړمه د قندیل بلوچ کیسه مو یاده ده، نو په کمیټۍ کې دغسې خلک ناست دي چې په روژې کې څه پېښې وکړي د کمیټۍ هغه خلک چې موږ یې روژې ته انتظار نور یې نوم یادول په کار نه. د کمیټۍ اعلان هغه وخت معتبر دی که د کمیټۍ صلحا علما ټول په دې شي په طلب و تلاش کې وه، سهار تر ماښامه کوشش روان و، د خلکو شاهدۍ اخیستلې، نو موږ به اعلان معتبر کړو. او چې کمیټۍ والا پر خلکو ټلیفونان بند کړي سره کې ټلیفون تار وکاږي، وایي څوک چې ټلیفونان نه راکړي ته بیا پر 12 بجې باندې اعلان وکړي وایي د اختر میاشت ولیدل سول. دا کمیټۍ ده. دا ټوله کار د قاضي خبره ده، زموږ ملایان نه مني. دا اوس قاضي د پاکستان هغه غټ قاضي فایز عیسی فتوا ورکړه چې قیدانیت ته ازادي ورکول سي. دا ټول ملایان خلاف نه دي ولاړ، ځین خلاف ولاړ، ټول خلاف ولاړ. بل ځای د بیجګر مولا خبر د ګرد کال حکومت د قاضي چې دی هغه د سر دښمن یې ګرد کال په جنجالو سره اخته یي چې د روژې او د اختر ورځ راوړي قاضي اعلان نه دی کړی. که میاشت ولیدل سول په دې ملک تا خپله ولیدل یا نور ثقه معتمدو خلکو درته وویل چې ولیدل سول روژه به نیسي، بس په هغه ورځ روژه ده. که په دې څنګ ملکو کې میاشت ولیدل سول موږ ته خبر راورسېدی په ښه ثقه شواهدو باندې روژه به نیسو، بس روژه ده. دا لنډه خبره ده. دغه کتاب بیا چې زما لاس کې دا کتاب دا خبر هم لیکي چې د رادیو خبر ته اعتبار دی، بغیر له رادیو خو اوس کار نشي کېدلی. بعضې ملایان دا وایي رادیو او ټلیفون ته اعتبار نشته. وروره ټوله دنیا اوس پر ټلیفون سره سرې ده. ما ته ټلیفون یقیني خبر راکوي چې په راڅنګ ملک کې مې میاشت لیدل سوې ده، په پېښور کې لیدل سوې ده، په سعودي کې لیدل سوې ده. ما ته رادیو قوي خبر راکوي. ګوره داسې هم نه چې ما یو چا وویله، فیسبوک د درواغو شیم دی نه، که څه قوي خبر درته راورسېدي یقیني د یو معتمدې سرچینو څخه تا ته حال راورسېدي چې په دې ملک کې قاضي اعلان وکړي، شاهدان تېر سول، میاشت ولیدل سول، د دغه ملک چې ته په هر ملک یې پر تا باندې روژه نیول فرض دی، روژه به نیسي. دا لنډه خبره. نو د روژې نیول موږ هر کال دا وایو خلکو ته، نور د خلکو خپل اختیار دی. ما درته ویله دلته مذهبي ازادي ده. زه خو همیشه دا وایم احتیاط په دا کې دی چې روژه چې په دنیا کې په هر ملک کې میاشت ولیدل سول د روژې اعلان وسو روژه نیسي بس. روژه ولې چې د فرضي په نیت باندې نیسي چې فرضي روژه ده موږ یې نیسو، پر موږ باندې فرض. نو غالبا که میاشته پوره سول د سې شنبې ورځ به د روژې را روانه سي چمبه، او که کمه سوله نو د دوشنبې ورځ به د روژې اعلان ته به ګورو. که چیرې اعلان وسو په دنیا کې په هر ملک چې وي د یو ملک پورې تعلق نه لري، د مسلمانانو هر ملک قاضي اعلان وکړي، موږ ته یقیني خبر راورسېدي چې په دې ملک اعلان شوی دی، په دا ملک روژه ده، پر تاسو باندې روژه فرض ده، روژه به ورسره نیسو. الله جل وعلا دې په خیره باندې راولي.